د ښځو د لاسي صنایعو او کورنیو تولیداتو درې ورځنی نندارتون د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د ښځو د نړیوالې ورځې د رارسېدو په هدف جوړ شوی. دې نندارتون کې 40 غرفې نندارې ته ایښودل شوي چې پکې ټول د مېرمنو په لاسونو جوړ شوي لاسي توکي او تولیدات شتون لري. شیر احمد سپاهي زاده د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي چې موخه د دې نندارتون د کورنیو تولیداتو وده او د ښځینه پانګوالو راجلبول بلخ ته دي. برای 3 روز برای اندازی شده بیش از 40 غرفه، حتی در شما میبینید در میزان در روی سن تولیدات خود و نمایشات خود خانم‌ها برای انداخته. به مناسبت ویژه روز 8 مارچ است که اکثرا شما میبینید غرفه ها را که خانم‌های متشبث و تولید کننده ها همو فراورده ها و تولیدات خود آوردن برای نمایش. په همدې حال کې د بلخ سوداګرۍ مېرمنې د ورته نندارتونونو جوړول بهرنیو مارکیټونو ته د لارې پیدا کولو او کورنیو تولیداتو ته د ودې یوازینۍ لار بولي او ټینګار کوي چې دا ډول نندارتونونه باید په هیواد کې زیات شي. خیلی خوش هستیم. همین نمایشگاه باعث میشه که تا ما محصولات خود معرفی کنیم به بازار و بتانیم که ما رشد تجارت ما شود تا که مشتری خود جذب کنیم. تا جایی که ما شما شاهد هستیم بازار خارجی خیلی سر ما حاکم شده. ما نمیخوایم اینو میرم، ما اصلا محصولات خود میخوایم. محصولی که خود ما تیار میکنیم 100% با کیفیت تر از محصولاتی است که از بازار خارجی به ما وارد میشه. خواست ما یک سوال از آرامی است تا ما بتونیم همین رقم به نمایشگاه شرکت کنیم، تا ما بتونیم یک کار بکنیم، سر پای خود استاد شویم، دست ما تا عاقبت به جیب آقایان نباشه، دست ما به کیسه خود ما. خود داسې نندارتونونو جوړول با په کورنیو تولیداتو څه اغیز وکړي. این نمایشگاه تولیدات دستی خانم هاست و تولیدات خود خانم هاست و تشویق بر بانوان است که از این طریق میتونه بانوها رشد یعنی به خودکفایی دست پیدا کنه. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې زر مېرمنې په سوداګرۍ باندې بوختې دي چې په بیلابیلو برخو کې پانګونې کړې دي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، مزار شریف.